السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم. د ډیوا ستوري خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې مونږه خبرې اترې کوو د یو داسې ملما سره یو داسې ملمنې سره چې ډیر خلک یې پیژني او ډیر خلک یې نه پیژني. تاسو ته به دا ووایم چې تاسو آیا مس مردان پیژنئ او که نه پیژنئ؟ مس مردان چې د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې ژوند کوي، خواجه سرا دی او دغه شانتي په سوشل میډیا باندې ډیر زیات فعال هم دی. زه به ورته خواست کوم په خیر راغلی به ورته وایم، خو د هغې د موبایل یا د هغې چې کوم ډیوایس د هغې یا کیمره تاو شوې ده. اول زه غواړم چې هغې خپله کیمره سیټ کړي او برابر کښېني راته، نو دوباره به زه تاسو ته بیا دوباره هغې به تاسو به ورسره میله وکړم، ځکه چې تکنیکي ستونزه هم پکې راځي دې وخت کې. نو تکنیکي ستونزې ځکه چې کله مونږ سکایپ باندې چا سره میلو شو میلاوو خو نو هغوی پکې انټرنیټ مسله هم وي او داسې نور یو شمېر ستونزې وي. مس مردان به راسره څو شېبو کې په دې پروګرام کې په دې خپرونه کې میلمنه کېږي. زه ورته دوباره ورسره رابطه کومه چې څنګه راته دوباره چې څنګه ما میلو کړم د هغې د سکایپ لیکه کته شوله. مس مردان چې د تېرې څه مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې ژوند کوي او دغلته کې یو شمېر پروګرامونه هم کوي د خواجه سراو، یعنې د هغوی په ستونزو باندې د هغوی په مشکلاتو به راسره خبرې اترې کوي. خو د بده مرغه د هغې دا وخت چې کوم د تلیفون یا د موبایل سیګنل دي نو هغه سمې راسره نه خوري. دا وخت کې ورته رنګ روان دی او چې څنګه اوچت کړي نو زه به تاسو سره میلاو هم ستاسو پوښتنې به ورته هم ټول ږدم. مس مردان تاسو راسره یې، تاسو خپل انټرنیټ موبایل ځان ته کېدی برابر، نو زه بیا تاسو سره خبرې اترې پیل کوم. چې کله تاسو موبایل په هغه پوزیشن کې کېنئ وختي چې څنګه تاسو ناست وئ وبخئ، تکنیکي مسله پکې راغله نو د هغې لپاره تاسو نه هم بخښنه غواړو. د اورېدونکو بیا ستاسو موبایل تو شو، بندوی ما خیر دی. زه غواړم چې زموږ اورېدونکي تاسو وویني، بندوی ما همدغه شانتې هم تاسو کېناستی شئ. ښه په کلاره تاسو خپل سیټینګ وکړئ نو تاسو بیا کېږو وبخئ. دغه مات ګوډ وطن دی او دغه مات ګوډ وطن کې د انټرنیټ ستونزه هم وي. بالکل ټیک شي، په خیر راغلی، بالکل ټیک شي، په خیر راغلی او ستړی مه شئ. السلام علیکم، ډېره مننه ستاسو چې موږ د ډیوا ریډیو چې موږ له ټایم راکړو او دې وخت کې موږ کتونکو ډېره مننه چې موږ ګوري. مننه ستاسو چې تاسو ډیوې ته وخت ورکوئ، راسره خبرې اترې کوئ. ستاسو یو جهان مننه. ژوند دې څنګه روان دی؟ زه به تاسو نه پوښتنې کوم، یو شمېر پوښتنې لرم. ما خپله کیمره بنده کړه، زه یم چې بس تاسو ښه صفا صفا خبرې راسره وکړئ که نه. دغلته تاسو ته مې بنده کړه، مونږ اورېدونکي مونږ ویني. اول خو راته دا ووایه، زه به ستاسو نه ما وي، زه به تاسو نه لومړی تپوس دا کومه چې مس مردان ډېر خلک یې پیژني، ډېر خلک ورسره مینه لري، ډېر پروګرامونه دي. خو اول لازمه دې ته چې ژوند دې څنګه روان دی، د مس مردان ژوند څنګه روان دی؟ په مزه کې دی، سور کې دی، خوشحالو کې دی، که څنګه دی؟ جی د الله لاک لاک شکر دی چې ژوند ډېر په خوشحالو روان دی، ډېر ښایسته روان دی. د الله ډېر فضل او کرم دی. د ژوند زما ډېر مزېدار روان دی. ژوند دې مزېدار روان دی. مې لومړی تپوس به درنه دا کومه مس مردانه چې دا مس مردان نوم خو چې کوم دی نو ګوره مونږ مس امریکا نوم اورېدلی دی، مس واشنګټن نوم اورېدلی دی، مس ورجینیا نوم هم اورېدلی دی، مس پاکستان نوم هم اورېدلی دی که نه. خو مس مردان دا راته ووایه، دا نوم دې په ځان څنګه ایښودی دی؟ جی دا نوم ما داسې ایښی دی چې لکه ډېر خلک ما تپوس کوي که نه چې دا تاسو څنګه کېښودو، ولې بل نوم تاسو ولې نه کېښودو؟ نو په دې وجه چې زه په مردان کې اوسېږم. مردان زما ډېر زیات خوښ دی چې KPK کې دی او مردان یو سیټي ده، زما ډېر زیات خوښ دی که زه پاتې کېږم. نو په دې وجه ما ځان دا نوم کېښودم. اکثره خو چې دا نومونه څوک ځان لږدي مس مردان، یعنې دغه ټایټل چې ځان ته ورکوي دغه نوم، نو مطلب دا دی چې د هغه تن نه په هغه علاقه کې ښکلې تن نشته که نه. نو آیا مس مردان دا ګڼي چې مس مردان ډېره ښکلې ده؟ جی بس ښکلې خو زما نه ښکلې شته ډېر، خو دا کوم چې مینهوال دي زما هغوی ما ډېر زیاته خوښوي په KPK کې او زما سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېره زیات بس په دې وجه باندې ښه په دې وجه باندې تا سره ډېره زیاته مینه کوي. مس مردان یو خو ډېره زیاته مشهوره، ډېر خلک دې پیژني، په ټیک ټاک باندې مشهوره ده، په فیسبوک باندې مشهوره ده. داسې کومه خبره ده؟ آیا د مس مردان ښکلا ده چې هغې مشهوره کړې ده په خلکو کې که نه مس مردان کارونه دي، خدمات دي، داسې کومه خبره ده چې د هغې د وجې مس مردان په پښتنو کې، په پښتونخوا کې او په پاکستان کې دغه شانتې په امریکا کې هم مشهوره شوې. دا نن امریکې نه تا سره وایس اپ امریکا ډیوه خبرې کوي، نو د مشهورتیا راز دی څه دی مس مردان؟
مشهورتیا راز ښه جي پهله خو زه دا وایم چې دا د قسمت خبرې دي ښه او بیا چې دی نو دا یو نوم چې جوړېږي د انسان نو هغه چې دی پهله اخلاق شي هغې سره بیا ښایست شي او بیا سره زما خپل پیډ کې ډانس شو نو چې دا ټول یو ځای شي نو بس چې دا هر څه یو ځای شي نو بس دې نه بیا نوم جوړ شي صحیح دا ډانس کول هم غواړي ډېر ګران کار دی دا خو هر څوک نشي کولی نو ډېر زیات خلک وایي دا آسان کار دی خو ډېر زیات ګران کار دی ډانس کول ځکه چې دا ټول جسم به سره خوځي کنه چې ټول جسم به سره دغه کېږي ورزش هم کېږي او ډېر زیات ګران کار دی او دغه ډانس د کورن غریب په برابرۍ چلولی کېږي که نه دغه چې کوم دی نو خلک مونږ خو ګورو انسانان دي او انسانان ټول الله تعالی پیدا کړي دي څوک په یو شکل کې څوک په بل شکل کې څوک لږ ښکلي دي څوک ډېر ښکلي دي خو دا د الله تعالی تخلیق دی او په دې کې مونږ که خبرې کوو مونږ یو څه وایو نو مطلب دا دی چې دا مونږ خپل رب پورې خاندو یا هغه پورې ټوکې کوو نو زه به دا تپوس وکړم چې دغه ډانس دغه ګډا سره د مس مردان د کورن غرې صحیح روان دی او جی الله لاک لاک شکر دی صحیح روان دی گزاره کیږي ښه او پروګرامونو لځې جی اخیری پروګرام هم کله کړو اخیری پروګرام ما اوس سوال کې زموږ شو ډېره ښکلې شوه هغه مې کړو هغه شو دې کړی وه شو اختر دویمه درېیمه او څلورمه رسول په سرکاري کچه وه که نه په شخصي توګه پرایویټ پروګرام و د چا پرایویټ پروګرام و لکه شو و که نه خوشحالي اختر په خوشحالۍ کې ښه د اختر په خوشحالو کې نو مس مردان مطلب دا دی چې د خلکو خوشحالي هم دوه چنده درې چنده کوي خلک خوشحالي هم داسې ده جی او بالکل د خلکو اخترونه دوه چنده کوي خو دغه مس مردان هغه مس مردان چې د خلکو خوشحالي دوه چنده کوي د خلکو ودونه د خلکو ښادۍ هغې کې چې کوم دی نو خپله برخه ورلوي آیا دغه مس مردان ته هغه عزت هغه احترام هم ملاویږي کوم چې مس مردان ډیزرو کوي په انګریزي کې چې وایي چې کومې مس مردان حقداره ده جی او بالکل زه ډېره شکریه ادا کوم زما د کې بي کې پښتانه چې کوم دي ما سره ډېره مینه کوي زما ډېر زیات عزت کوي ډېره زیات زه شکریه ادا کوم د هغې که زه ډېره شکریه ادا کوم چې ما سره ډېره مینه کوي ما له ډېر عزت زه چې چېرته هم لاړه شم ما له ډېر عزت راکوي په عزت سره ما بوځي په عزت سره ما رارخصت کړي او ډېره مننه ده زه پښتنو ادا کوم ډېره مننه کوي تاسو او تاسو وایه چې تاسو ته عزت درکوي په ژوند کې اول خو به زه راځم ستاسو مسلو ته چیلنجونو ته د پولیسو رویه د عام ولس رویه د خپلې کورنۍ رویه دا د کور نه شروع شي دغه ټولو چیلنجونو مس مردان که ښکلی ژوند تېروي د مس مردان نور ملګري هغوی به کیدای شي دغه شان ژوند نه تېروي خو را به شمه دې ته چې اول خو زموږ اورېدونکو ته ووایه چې مس مردان تاسو وایئ چې د مردان سره تعلق ساتئ ځایي پیدا شوی هم په مردان کې نه جی زما کلی بل دی او زه مردان ته راغلی یم مردان ته راغلی کوم حالاتو چې مس مردان دې ته مجبوره کړه چې هغه خپل کور کلی خپله سیمه خپل مور پلار پرېږدي او راشي په مردان کې ژوند شروع کړي د خوشحالۍ راغلی که نه کور د وجې څه ستونزې مشکلاتو چیلنجونه جی دا بس زموږ یو دا خبره شوه چې زما بچپن زما ډانس سره شوق و زه رالم دې پیر ته او مجبوریانې وې نو ځکه رالم مجبوریانې هم وې او د بچپن نه ستاسو شوق و او دغه ډانس کول چې کوم دی دغه ستاسو د آمدن ذریعه هم ده داسې ده او بس پهله دا و چې زما شوق بیا مجبوري پیدا شوه که نه بس په دې وجه باندې اول شوق و بیا مجبوري شوه او دغه مجبورۍ نه څوک غلطه فایده خو نه اخلي مس مردان دا راته ووایه بس دا خو دنیا د څوک غلط څه پیدا دي څوک څنګه رنګارنګ خلک شته که نه هر فیل کې رنګارنګ خلک شته ښه صحیح سمه ده او د خپل ګروپ اړه هم ورته لږ ووایه ګرو دې څوک دی جی څوک ده فرزانه پېښور فرزانه زموږ صدر هم دی او ډېر خدمات مې کړي دي ټول خواجه اسماعیل لپاره په هغوی باندې ولاړې ډېر لکه ډېر زیات تکلیفونه اوچت کړي دي فرزانې سره وخت په وخت خبرې کېږي فرزانه زموږ د پروګرامونو میلمنه وي راځي
او ستاسو او دغه شانتي د خپلو خواجه سراو دپاره غږ پورته کوي خو هغه چیلنجونه ډېر زیات بیاني هغه دا وایي چې خواجه سرا چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې په دغه سیمه کې د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي اول چیلنج د کور نه شروع کیږي زه به مس مردان نه دا تپوس کوم چې دغه مس مردان چې په سوشل میډیا باندې سټار ده د خلکو په زړونو باندې بادشاهي کوي د ډېرو خلکو په زړونو باندې بادشاهي کوي او ډېر خلک چې کم دی نو مس مردان پیژني مس مردان ژوند ابتدایي ژوند چې کله ورته دا پته ولګېده مور او پلار ته چې مس مردان یو خواجه سرا دی دغه شانتې نو مشکلات او ستونزې وې د کور د طرفه څه چیلنجونه وو کوم چې فرزانه بیانوي د نورو خواجه سراو په اړه باندې د نورو بالکل بالکل دا خو د پښتنو ملک دی او پښتانه خو ته د پته چې لکه دا سیس بالکل نه مني د پښتنو ملک دی زموږ هم شکر الحمدلله ښکلی خاندان هم دی او ډېر مشکلات پې لرونو به راته لکه کوڅه کېدل وهل ټکول که نه چې لکه دا پیر مه کوه بس خو لکه زما شوق ټیم خو زه نه پوهېدم ماشوم او بیا دې حد ته پکې زه راورسېدم صحیح مشکلات پیله اول ډېر مشکلات او اوس پیله کور طرف مشکلات بیا بهر خلکو د بجې مشکلات بیا ورو بس دې ځای ته راورسېدم اوس خوشحاله مطلب په دې ځای کې خوشحاله جی او خوشحاله یم کور ته ځې چکر وی کور ته ځې او چې کور ته ځم راځم مور او پلار دې ژوندي دي پلار مې وفات شوی دی مور مې شته د خیره مور دې څه وایي د مور رویه څنګه مور خو خپلو بچو سره زړه خوږېږي څه وایي مور څه وایي مور خو مور وي بس هغوی خو څه نه وایي راته او زه چې سیم د مور په دوا باندې سبا چې نو لکه مور دواګانې دي ما سره که نه او رونه خویندې نور رونه خویندې دې شته جی او شته رونه مې شته څه وایي هغې څه وایي رونه دې څه وایي میلاویږي در سره هغوی به پیله جی ها زما نه کشران دي څه هغوی باندې زه سبق ویم چې زموږ نور څوک داسې نشته زه په خپله خپو باندې ودرم که نه نو بس دا ماله غټه خبره ده هغه مس مردان چې خپلو وروڼو به په خپل کور کې وخله چې ته ولې داسې ځکه چې هغه الله تعالی داسې پیدا کړې ده هغه مس مردان نن وایي چې هغه په خپلو وروڼو باندې سبق وایي په خپلو وروڼو باندې زده کړې کوي تعلیم پې کوي څنګه ته محسوسېږي چې د خپلې کورنۍ مرسته کې او د دغه چیلنجونو نه تېرېږي پروګرام له چې لړه شي خلک درته څه وایي خلک د تنګوي خلک درته څه خبرې کوي خلک د چې کوم دی نو ځکه چې ځینې انسانان هر انسان ډېر ښه خلک شته نو بد خلک هم شته تنګول وي د خلکو لخوا تنګول وي د خلکو لخوا مسلې وي په پروګرامونو په وخت او داسې خو تاسو ته ما وایي که نه لکه رنګارنګ خلک شته داسې ځای به وي چې لکه هغوی به تل دونه عزت درکړي دونه ډېر زیات چې مونږ شکریا د هغوی به دا کوو لکه دومره عزت به تل درکړي چې ته به حیران پاتې شي او داسې خلک دي چې هغوی به تل داسې بې عزتي داسې وکړي چې ته به په خپلو تلو باندې ستومان ستا چې کوم حق وي ستا چې کومه ته چې لړه شي پروګرام له ستا چې کوم حق وي په کومو پیسو تا سره خبره شوي وي د پروګرام دپاره پروګرام مطلب زما دا دی چې ته د خلکو ودونه د خلکو ښادۍ د خلکو چې کوم دی نو کوژدنې د خلکو اخترونه د هغې کې چې کومې خوشحالۍ وي هغه ته دوه چندکۍ د هغې دپاره د خپل ډانس سره د خپلې ګډا سره او د خپلو اداګانو سره په کومو پیسو چې تا هغې سره لړه شي هغه پیسې تا ته په رضا میلاویږي که نه په هغې کې سره جنګ زور زیاتې در سره وي هغه په رضا میلاویږي په رضا میلاویږي صحیح او موږ خو داسې هم اورو چې اکثره خواجه سرا یا دغه شانتې چې پروګرامونه لړ شي نو پیسې ورکړي په لاره کې ورته بیا کسان هم ناست وي هغې نه هغه پیسې هم غوښتلی شي او دغه خواجه سرا فرزانه هم ډېرې ګیلې کوي وایي چې د پولیسو لخوا هم تنګولي کېږي او وایي چې همدغه خواجه سرا چې کوم دی نو لوټلي کېږي هم دې سره جنسي زیاتې هم کېږي آیا مس مردان هم د دغه حالاتو نه تېره شوې ده که نه مخکې خو هم ته لکه ډېر تکلیف و چې زه دې ځای ته رارسېدم مخکې و فلحال اوس نشته ما سره شکر الحمدلله اوس ما سره داسې نه کېږي د پولیس د کې پي کې پولیس زه ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره اوس دا رویه ډېره ښه ده او ډېر لکه موږ سره ډېر مدد کوي او د کې پي کې پولیس ډېره شکریا موږ ادا کوو چې زموږ ملګري چې کوم دي هغوی سره هم ولاړ دي هغوی سره اوس لکه دغه تعاون ورسره کوي صحیح پولیسو ته او ته چې چېرته ژوند کې په مردان کې د مردان د پولیسو چې کوم مشر دی
او هغه خو هغه نه ما خپله ذاتي هم دا تپوس کړ نو هغه وایي چې زه د خپلې علاقې د ټولو انسانانو او تر دې پورې چې د ځناورو د حقونو خوندي ساتلو لپاره چې کوم دی نو په خپله د خپل ټیم مشري کومه نو ما وی دا به زه کنفرم کوم آیا داسې ده د مردان د پولیسو مشر چې دغه دعوه ده بالکل او جی بالکل داسې ده. زه خو ګورم په یوټیوب په فیسبوک کې د مردان کې پی کې ټول پولیس چې دي نو هغوی پیج ما لایک کړي زه ګورم او د مردان ډي سی او صاحب ډېره مننه چې لکه نن سبا موږ سره ډېر ښه رویه کوي او زموږ ډېر تعاون کوي موږ سره ولاړ دي. ډي پی او خو ښه رویه کوي خو د ډي پی او 3000 عسکر دي په هغې کې ایس ایچ او ډي ایس پي ورسره چې کوم دی نو اسپایي محرر دغه شانتې تھاندار انسپکټر ای ایس آی یعنې دغه ټول پکې شامل دي د هغې رویه څنګه ده د ډي پی او خو ښه ده ته وایې خو د ډي پی او چې ښه ده لکه ټول کار خو لکه ډي پی او کوي که نه چې کوم د ضلعي ډي پی او وي چې هغه څه اډر وکړي نو هغه بیا ایس ایچ او هم کوي هغه تاڼدار هم کوي هغه بیا اسپایي هم کوي او چې هغه څه اډر وکړي نو د هغه رویه ښه ده په خپله ټولو رویه موږ سره ښه ده که هغه تاڼدار شو که هغه ایس ایچ او شو که هغه اسپایي شو لکه ډېره زیاته شکریا موږ سره ډېره لکه نن سبا موږ سره ډېر ښه دي. او په مردان کې نور ستا ملګري ډېر دي که نه ته یوازې په دغه علاقه کې کوم ځای کې چې ته ژوند کې دغلته کې نور ملګري درسره شته ملګري او ډېر زیات ما سره خپل دلته هم شته او په مردان کې نور هم شته یو 10-20 ډیرې دي چې هغې کې شته هر یوه ډیره کې 10 کسان دي 15 له او نن شل سبا خو ښه له شل ډېرې دي او په هغې کې 10 او 15 کسان پاتې کېږي او خپلو کې تعلق څنګه دی یو بل کره ځای راځئ غم خادي کوئ او جی زه راځي او بل کره هم خادي زه راځي پوښتنه کوو د یو بل ښه او تا خو دومره کالي یې چولي دي دا د سرو زرو دي که څنګه سره زره خو نن دا 90,000 او 500 روپۍ باندې توله ده دا ارټیفیشل دي ښه ارټیفیشل دي صحیح کړې دې مچولي زموږ اوریدونکو ته خپلې کړې وښایه که نه دا مس مردان لږ راته دا ښه صحیح او جامې دې هم ډېرې ښکلې اچولي دي نو دا ورته ووایه چې دغه مس مردان چې خپل ځان د خپلو مینهوالو دپاره نور هم ښکلې کولو دپاره خپل ځان خیال ساتي نو په دې خو به ډېر زیات ستا خرچه کېږي ګوره که دا ارټیفیشل هم دي یعنې مصنوعي چې کوم دی نو سره دي مطلب یا دا چې کوم دی نو یا د سرو زرو اوبه ورکړل شوي دي یا دغه شانتې یا دا جامې یا دغه شانتې ویښته میک اپ نو په دې خو به ډېره زیاته خرچه کېږي د مس مردان که څنګه او چې ډېره زیاته خرچه کېږي نن سبا خو ډېر ګران دي هر څه تاسو ته پته د پاکستان کې نو ورڅه ډېره خرچه کېږي صحیح هسې چې پروګرام له ځې که نه زموږ اورېدونکي په دې کې ډېر زیات دا ګوره تپوسونه ستاسو نه ډېر زیات را روان دي څوک د سلامونه وي څوک د مینه وي هر رنګه خلک پکې دی وعلیکم السلام زما درنو ټولو ته وعلیکم السلام خوشحاله او آباد اوسئ کتونکو ته صحیح نو هغې ځینې ستا ستاینې کوي ځینې پکې څه وي ځینې څه وي که نه مختلف خبرې مختلف کامنټونه را روان دي ستاسو په حق کې هم ډېر زیات دي پکې ستاسو ستاینه کېږي او ډېره شکریا ډېره مننه ځینې د ویښتو صفت کوي ځینې د جامو صفت کوي ځینې د کالو صفت کوي ځینې د میک اپ صفت کوي نو مس مردان نه دا تپوس هم کېږي چې مس مردان یو شپې پروګرام لځي لکه دومره خرچه چې ته کوې مثال په توګه نن ته پروګرام لځي ماسوتن د چا واده دی نو د مس مردان څومره پیسې اخلي د یو ماښامي مطلب د ګډا لپاره ډانس لپاره د پرفارمنس ډانس هم هر سړی نشي کولی دا ډانس هم غواړي یو آرټ دی دا یو فن دی دا هر څوک نشي کولی دا چې څوک کوي نو هغه د دې لپاره دلته په امریکا کې چې څوک زده کوي نو کالجونه تاسو خپل موبایل صحیح کې بیا خبرې کوو مس مردان ستاسو موبایل خراب شو بیا نور راځو نورې کیسې کوو قدرمنو لیدونکو زموږ هغه اوریدونکي چې دا وخت موږ سره مل کېږي په دې پروګرام کې ما سره دا وخت د خیبر پښتونخوا د دویم لوی ښار مردان نه مس مردان دغه خواجه سره ځان چې مس مردان بدي په دغه باندې په سوشل میډیا باندې مشهوره ده او خلک یې پیژني ویني یې ګوري یې نو دغه مس مردان موږ سره ملګرې ده د هغې د ژوند د هغوی د کار او د هغې د فن په اړه باندې خبرې اترې کوو مس مردان وایي چې د خپل ژوند پایه په ګډاګانو په ډانسونو باندې چلوي د خپل کور نغرې هم په ډانسونو باندې چلوي دا وخت موږ سره د سکایپ په لیکه په دې پروګرام کې مېلمنه ده خو مس مردان یو خبره کوي چې دغه هر څه دغه ټولې قربانۍ بلکل ستاسو صحیح ده خو ستاسو دغه خبره زه خپلو لیدونکو ته تکرارول غواړم هغه مس مردان چې کله په کور کې وه د یو ښې کورنۍ سره تعلق ساتي وي چې ما د یو عزتدارې کورنۍ سره تعلق دی هغه کورنۍ کې به زه پلار هم ټکولم وروڼو به م وښلم نن دا مس مردان کومې پیسې چې ګټي نو وایي چې هغه پیسې زه د خپلو وروڼو او د خپلو خویندو په تعلیم باندې مصرف کوم
دغه پیسې زه د خپلې کورنۍ د انغري چلولو لپاره کور کې خرچه ورکې د تعلیم د رونو خویندو د تعلیم نه علاوه مور ته پیسې ورکې د هغې د انغري د چلولو لپاره او زما ویډیو صفا درځي تاسو ته بالکل تاسو بالکل صفا ده داسې بالکل تاسو صفا ده بالکل چې تاسو موږ ته بالکل مخامخ ناست یې لکه که نه جی زه کور ټول خرچه زه کوم د خپل رونو خویندو د مور د ټوله خرچه زه کوم څو رونه خویندې دي زما 5 رونه دي او 3 خويندې دي 3 او رونو لري وادونه یا خويندې واده شوي دي پکې جی او خويندې مې واده شوي رونو لمه وادونه هم کړی خو هغه مس مردان چې کله برونو وخله ورته به وي چې ته ولې داسې کې ته میک اپ ولې کې ته جامې ولې داسې زنانو په شان ته چې او نن خپل خرچه ورکي او یو سٹار ده یو سٹار په سنس کې داسې ده چې کوم نه په سوشل میډیا ډیره مشهوره ده اوس سوي رونو هغه رونو سوي هغه مور خپل سوي هغه مور سوي هغه خويندې سوي جی دغه زما مور مې لکه چې دا زما هغه زوی چې لکه ټول کور خرچه برداشت کوي او ټول کور خرچه دی کوي ځکه چې زمونږ نور داسې لکه څه نشته نه پلار تاسو ته مې چې زما پلار وفات شوی دی نور زما رونه چې دي هغه لکه غریبانان دي داسې سره نشته چې کنه د کور د لپاره کور ټول خرچه ارسه ما باندې فیملی ټول خرچه په هغه ما کوي چې دا دغه کور لکه بس د کیو د قسمت خبرې دی او ټول کور خرچ لګه ما باندې ټول خرچه پته مس مردان خولم ډیره ده کنه دا خلک وای خلک چې تا ګوري مس مردان ډیره خولې ده او مس مردان خلکو نظر خسته دی د زکه خسته ښکاري خلکو نظر خسته ده ها او وخته په چا باندې سمې وخته ډیر مزیدار سم کړی دا د موږ اوریدونکو ته وایا جی دا زه کټینګ کوم اسلام آباد کې او یو پر چې وخته سمې وخته باندې سره خرچه کیږي وخته کټینګ باندې اسلام آباد کې کټینګ کوي جی کټینګ 2000 روپے خلی 2000 روپے خو چې کم نه موږ پورا کال په وخته سمو دا خو ډیر زیاتې پیسې دي متمرنه او کنه نو دا خو 3 میاشتې پس کټینګ کوم کنه 3 میاشتې لکه د کال د دې چې کم نه نو 8000 روپے خرچه شول وختو جی ها پزان باندې کومه پیسې چې ګټه نه پزان باندې هم ډېری لګوي دا سم ده کنه جی او کنه بس چې زه سورو غټ باندې مې بزان باندې لګوم ها زینو کې زه به تاسو نه ځنې پوښتنې تاسو سره تړلې تاسو کار سره تړلې خو بیا تاسو ملګری تاسو نور چې خواجه سره ملګری تاسو وایي چې لشل ډیری دی په مردان کې او دغه دیرو کې چې کم نه لاسو نه 15 پورې خواجه سره ژوند کوي زه به د هغې باره کې هم تپوس کوم وخت په وخت موږ راپورونه داسې وورو چې په پاکستان بیا په خصوصا په خیبر پښتونخوا کې ځینې خواجه سره د تشدد ښکار کیږي وخلي کیږي ټاکولي کیږي د ځینې پکې د مرګونو راپورونه هم راځي ته چې کله پروګرامونه لذي نو ځان سکي ورګنې ځان محفوظه ګڼې جی زه چې زم بالکل او زه چې زم نو زه شناختی کارت اخلم ذمہوار کس اخلم او نور بیا د قسمت خبرې چې بلار سبرا پیر شو نو غسر خو بیا نه کیږي هغه مور چې وی چې مس مردان زما زوی زما لور نه زما زوی دی او زما د آمدن سرچینه ده زما د کور د انغری د چلولو که خدای پاک مال وسیله را کړی ده هغه مور سره غم وي پریشانه وي چې زما لور مس مردان یا زما دا پروګرامونه لذي او داسې ودونو لذي او الته کې ځنې خلک په بد حال کې وي په بد دغه کې وي د هر چا انسان د سوچ پته نه لګي نو هغې سره دا غم وي چې خدای مکه څوک ورته نقصان ونه رسي څوک زیان ورته ونه رسي څوک یې راله ونه ولي څوک راله ونه وژني څوک یې راله جوبل نه کي بالکل هغې سره خو هغه ضرور دغه وي غم به سره هم وي فکر هم وي ماته هم وي چې ځان ډېر خیال ساته نن سبا ماحول هم ډېر زیات خراب شو که نه ښه اوس راځم دې ته انسانان زه هلک یم دغه شانتې جینکې هم شته دریم جنس خواجه سره هم شته هلکان کوم چې د الله تعالی طرفه نارمل یعنی موږ به نارمل به دا وایو موږ ټول نارمل انسانان یو ځکه ما د زما نه که ځینې لفظونه خوا دې خوا کېږي زه د هغې لپاره تاسو نه په اډوانسو کې بخښنه غواړم زما هرګز مقصد دا نه دی موږ ټول انسانان یو موږ الله تعالی پیدا کړي یو که نه که د انسان په لاس کې وي کېدای شي زه دلته ناست هم نه وي که نه ژوندی هم نه وي که د چا خلکو په لاسو کې خو دا خو د الله تعالی ورکړي دي چاله ډېره ورکړي چاله یې کمه ورکړي دغه شانتې د الله تعالی ویش دی او په دغه ویش باندې شکر ادا کول پکار دي هلک زه دلته په ما د صحافت سبق یا صحافت یا صحافي یم یا چې کوم نه جرنالست یم یا براډکاسټر یم دلته په وایس اف امریکا کې کار کوم دغه شان جینکې هم کار کوي خواجه سره ولي
ولې زیاتره د کوکتی شي ستاسو په نظر باندې جی ډانس بده خبره نه ده، دا یو آرټ دی، دا یو فن دی، دې لپاره خلک یونیورسټو ته کالجونو ته ځي زده کړې کوي. یا بالکل د زیاتره خواجه سره د ډانس یا د ګډا چې کم دی نو دغه د آمدن سرچینه ولې وي، نور روزګارونه نور کارونه ولې نه کوي ستاسو په نظر باندې مس مردان؟ جی داسې چل دی چې لکه یو خو البته د پاکستان کې پښتنو ملک کې دلته خو بیا او بیا خواجه سره چې ډېر په سپک نظر ورته ګوري، انو په دې وجه باندې چې چېرته ځي او هغوی ورپورې خاندي چې دا خواجه سره دی او دا داسې کوږ ګرځي او دا مخې صفا دی او ګیره بریتې نشته او دا دی او هغه دی، لکه رنګارنګ خبرې ورته راځي. نو په دې وجه بیا خواجه سره چې وي هغه سلومات شي هغوی زه څه کوم چې دا کار کوم او پرېږده او دا دی بس بیا ډانس به ته خامخا نور ذریعه ورته نه میلاوېږي نو ډانس ته بیا خامخا راځي. نو چې دا زموږ د حکومت له پکار چې دوی سره لکه تعاون کولی جدا ځای جوړ کړي خو لکه هغه نه کېږي نو وشو نه به وشي، زما داسې خیال دی چې نه به وشي او نه کېږي او نه چې د شوي دي. ها دلته په امریکا کې هم چې کم دی نو دغه شانتې دریم جنس یا دغه شانتې خواجه سرا یا نور چې کم دي نو هغوی خپلو کې وي او د سرکار لخوا د هغوی ته چې کم دی نو مرسته هم ورکړي کېږي، تعلیمونه هم کوي. تعلیم ته ستاسو اړخ ته تاسو که دا ووایم په خپله ته غواړې مس مردان سبق څومره ویلی دی او آیا نور خواجه سره نور ملګري ستاسو چې کم دي نو په دې کې زیات تعلیم یافته څوک دي سبق تعلیم؟ جی بالکل دي کې زموږ ملګرو کې ډېر داسې کسان چې تعلیم هم ډېر کړی دی، ما هم میټرک پورې 10مه پورې ما تعلیم کړی دی او نور زموږ ملګري چې هغوی هم ډېر تعلیم کړی دی. داسې ملګري چې هغوی په جوب باندې هم دي خو لکه ډېر مشکلات باندې دي که نه ډېر په اسانه عدد نه میلاو شوي. صحیح. مونږ په خبرونو کې وینو چې په پاکستان کې یا دغه شانتې لومبنی نیوز انکره خواجه سره یا دغه شانتې اولنۍ ماډله که نه دغه کیسې پکې هم راځي او مس مردان تاسو په خپله چې په ټیک ټاک باندې یا په سوشل میډیا زه وینم ستاسو چې کوم ویډیوګانې راځي نو آیا د دغې په بنیاد باندې تاسو ته د کوم فلم نه د کومې ډرامې نه د کوم پروګرام نه وړاندیز شوی دی که نه چې راشئ موږ سره په ډرامه کې کار وکړه فلم کې را سره کار وکړه داسې وړاندیزونه ته شته؟ جی بالکل ماته شوي دي افرونه خو زما خپله لکه ایکټینګ سره زما شوق داسې د ډرامو کې نشته که نه ځکه چې هغه ماحول هم ښه نه دی او د ډرامو خو بالکل نن سبا هغه څه ویلي پاتې نه شوه. نه هغه ډرامې نه یادوم سیډي ډرامې نه یادوم کومې چې بس په یو ورځ کې جوړېږي هغه ډرامې یادوم چې هغې کې یو میسج وي یو پیغام وي هغې کې ګوره خلک کتابونه لولي کتابونه په یو مضمون باندې لیکلی شوي هغه کتابونه هغه کتاب چې ته په 10 ورځو کې لولې تا ته په یو 2 غنټو کې چې کوم نه د یو فلم په صورت کې د یو ډرامې په صورت کې وښودلی شي دغه ډرامې یادوم هغه ډرامې چې هغې کې یو میسج وي. بالکل ما یو ډرامه کړې ده چې دپاره داسې د فل ډرامه نه خو ما پکې یو پارټ صرف کړی دی. ښه صحیح سمه ده. او ستاسو دا راته ووایه چې اوس شناختي کارت جوړ کړی دی که نه دا راته شناختي کارت؟ جی ما شناختي کارت جوړ کړی. ستا په شناختي کارت کې چې لیکلي شوي دي مس مردان زه به ته مس مردان زه کوم چې تاسو په سوشل میډیا باندې په دې نوم باندې پیژندلی کېږئ زه نه غواړم چې ستاسو نه دا تپوس وکړم چې خپل نوم مس مردان دی یا پردي نوم څه دی هغه نوم هغې هغه اړخ ته نه ځم په دغې باندې پوهېږم تاسو په سوشل میډیا باندې او په دغه نوم باندې مس مردان په نوم باندې پیژندلی کېږئ نو زه غواړم چې تاسو مس مردان په نوم باندې خلک هم پیژني. په شناختي کارت کې چې کوم تاسو نوم لیکلی دی او هغه نوم سره تاسو څه لیکلي چې مس مردان هلک دی جینۍ ده څه درته لیکلي جنس کې درته څه لیکلي دي چې کوم جنډر دی؟ جنس کې ما هلک لیکلی دی ځکه چې موږ هلک ما لیکلی دی جنس هلک دې لیکلی دی. هسې ستا به خوښه څه وکړه ستا مرضي او تا به څه لیکل دا خو تا رایي په خوښه لیکلی دی ځکه چې دغه هلک سره تا ځکه لیکلی دی چې په هغې سره ته که حج له تلل غواړې ته عمرې له تلل غواړې ته سفر کول غواړې نو هغه ته کولی شي خو که ستا خوښه وې ستا نه تپوس کې تا به څه لیکل؟ ما به څه لیکل ما خامخا جینۍ لیکل جینۍ به دې لیکله. ستاسو ملګري سفر کوي د ملک نه بهر ځي نورو ملکونو ته ځي؟ ځي راځي او هغوی زیاتره هلک لیکلی دی. ټول هلکان لیکلي دي. ښه او تا چې د ملک نه بهر سفر کړی دی پاکستان نه علاوه بهر تللی؟ نه جي زه نه یم تللی داسې افرونه ډېر راغلي خو زما زړه د پاکستان نه کېږي بهر ما پاکستان خوښ دی. پاکستان دې خوښ خاص کر خپله کېږي هسې چکر دپاره که یو ملک ته تلل غواړې نو کوم ملک ته به تلل غواړې چې چکر ووایې واپس بیا راشي خیر دی مردان ته به ځې بیا؟
چکر دپاره لندن لندن امریکې ته نه راځئ؟ امریکې ته دواړه امریکا او لندن یو شی ښه امریکا او لندن یو شی دی صحیح تا لپاره ته وایې چې لندن او یا امریکې ته لاړې صحیح او صحیح ده دا خو دغه خبرې شوې او دې سره سم چې کوم دی نو تاسو وایي چې د فلمونو ډرامو افرونه هم دلته دي خو تاسو دغه شانتې هغې ته توجه نه ده ورکړې او کوم پروګرامونه چې کوئ نو ما دا تپوس کولو او وختي مې هم دنه وکړو خو زما سره خیال هغې ځواب زه به غواړم چې تاسو زموږ اورېدونکو ته که ویل غواړئ ځینې خبرې د ذات سره تړلې وي هغه د هغې ځوابونه که څوک نه ورکول غواړي نو هغه زه پوهېږم هغه تا ته پوره لیبرټي پوره ازادي ده مس مردان چې یو پروګرام لځي ماخصوصانې مثال په توګه واده دی او هغې ته ځي نو مس مردان څومره پیسې اخلي هسې اندازتن جی زه داسې چیرې چې زه لکه موږ ځای ته ګورو که نه چې څو ځای لرې وي نو بیا ډېرې پیسې وي چې ځای نږدې وي لږې پیسې داسې پکې زموږ ملګري چې هغوی له موږ فریم لاړ شو ښه فریم پکې هم لکه ځای ځای ته ها جی صحیح صحیح بالکل داسې ملګري جان پہچان والي که نه چې سره موږ داسې فریم لاړ شو ها ډېر خلک دا تپوس کوي چې آیا مس مردان نه دا تپوس کوي چې دوی ودونه کوي ودونه یې کړي دي ودونه کوي که نه کوي دا ورته تپوس کوي جی او دې کې داسې خواجه سره چې هغوی د واده قابل کوي او چې داسې وي چې هغوی نه کوي ښه هغوی خواجه سره د څو قسمه دي که نه ښه او نو دغه قسمونه ورته ووایه که نه کم قسمونه دا خو د الله تعالی له طرفه دي قسمونه انسانانو کې مونږ انسانانو کې ډېر قسمه دي بالکل بېشکه دا چې کوم دی نو قسمونه زه بار دا خبره کوم ډېر په معذرت سره ډېر په بخښنې سره مونږ ټول د الله تعالی تخلیق یو مونږ الله تعالی جوړ کړي یو الله تعالی پیدا کړي یو که نه په دې کې زما په خوښه وي کېدای شي ما ځان بل شانتې غوښتلی که ستاسو په خوښه وي کېدای شي تاسو ځان بل شانتې غوښتلی هر انسان چې کوم دی نو دا انسان په لاس کې نه وي که نه لکه ډېر خلک وایي دی ځان داسې په خپله کړی دی او دا دي هغه دي او لکه څوک څه وایي داسې د هر چا په لاس کې خو خپل ځان نه وي چې زه داسې شم که نه صحیح سمه ده بالکل دا قسمونه زمونږ د اورېدونکو ته ووایه لیدونکو ته که نه څنګه دا قسمونه ورته لږ ووایه قسمونه زه اوس تاسو څه ووایم مطلب ځینې د هلکانو اوس مثال په توګه زه چې کوم دی نو که زه واده کول ما وایي داسې لکه داسې دغه وي چې هغوی مرد خواجه سره رانیسي چې هغوی واده نه شي کولی که نه ښه صحیح سمه ده او خپلو کې ستاسو کوم تنظیم شته چې تاسو یو بل سره پکې کینئ تاسو وایئ چې ګورو ستاسو فرزانه ده فرزانه په پېښور کې ژوند کوي وخت زموږ د پروګرامونو برخه وي راځي خپلې ستونزې خپل مشکلات خپل خبرې کوي خو خپلو کې ستاسو چې کوم تنظیم خپلو کې یو موټی که نه خپلو کې هم جګړې غویمې کوئ نه جي خپلو کې هم جګړې خو خامخا راځي هر ځای کې جګړې هم کېږي او خپل ملګرو سره ودرېږو څنګ په څنګ څه مشکلات وي او دا څه ماته تکلیفات دي ښه په پاکستان کې چې کله یو زنانه د کوره وځي بیا خصوصا د پاکستان په پښتنه سیمه کې خیبر پښتونخوا کې چې د کوره وځي نو هغې مخ پټ کړي وي پرده یې کړي وي تاسو چې بهر ځئ تاسو څه کوئ پرده کوئ جی بالکل زه خو چې بهر ځم نو زه خو کوم پرده ښه پرده کوئ اوس مثال په توګه یو زنانه راوځي د کوره راوځي نو خلک د هغې ډېر احترام هم کوي په پښتنو ټولنه کې قانون شته په پاکستان کې قانون شته خو ډېر خلک دا ګیله کوي چې قانون فعاله نه دی قانون چې کم دی نو فعاله ځکه نه دی چې کم دی نو خلک د قانون پیروي نه کوي قانون خیال نه ساتي قانون ماتوي قانون په خپلو لاسو کې اخلي خو بیا د پاکستان کې په خصوصا د پښتنو د سیمې چې کوم کلتور دی کوم کلچر دی نو هغې ډېر خلک چې کم دی نو هغې کې هغه غلي شوي دي او د هغه کلچر او د هغه کلتور په رڼا کې ډېر کارونه هغې کول که غواړي هم نو نه کوي ځکه چې دا پلانې به څه وي پلانې به څه وي پلار به مې خاندي پلار پورې به راله خاندي مور پورې به راله خاندي رور پورې به راله خاندي که نه ما پورې به خاندي عزت به هم خراب شي نو اکثره په لاره چې زنانه روانې مخې پټ کړي نو اکثره ما سړي لیدلي چې سر ښکته کړي ورته چې کوم دی نو ګوري نه احترام ورته لري ځکه چې هر سړی په کور کې هم خور مور لري تاسو چې روان یې خلک درته په دغه درنه سترګه ګوري که نه تنګوي مه جی بالکل داسې خلک چې وي هغوی تنګول هم کوي څوک اوازونه کوي څوک وایي پکچر وباسي څوک څه وایي او ما خو بیا خلک پېژني د سترګو نه چې دا مس مردان روانه ده او مس مردان په خپل ګاډي کې ګرځي که نه په چینچي رکشا یا تیز رفتار کې ګرځي یا پلین کوچ کې ګرځي خپل ګاډی لرئ جی او چې بهر وځم به داسې د سیټي نه بهر ځم بیا ګاډي کې ځم چې سیټي کې دننه وي نو بیا زه به رکشه کې ګرځم خپل ګاډی څه نشته پیسې خپل ګاډی څه نشته خپل موټر نه لرئ جی لرم شته او که نه خلک وایي مس مردان ډېره مالداره ده دا واقعي شی داسې وایي که نه ګپ لګوي
نه داسې څه خاص نشته. ها مطلب بس هغه انګریزي کې وي هینډ ټو ماوث خبر چې څه ګټي هغه خوري. جی بالکل بس دونه دی وی چې سی بس خپل ډرسونو باندې خپل جوړی باندې او بس دا خوراک ساتل د جمع کول څه نشته. او دا کوم ځای کې چې ناست دی دا د خپل کور دی کنده په کرایه دی؟ جی او دا زما خپل کور خپل کور دی او په خپل نوم دی اغسته دی؟ جی بالکل. او دې کې یوازې پاتې کې که نور ملګري سره وي؟ دغه ما سره نور خپل ملګري شته. ښه نور ملګري شته. او چم گاونډ کې خلک څه وي؟ چم گاونډ کې چې ستا ګیر چاپېره خلک پاتې کېږي؟ زه په خپله په مردان کې پاتې شوی یم، ما مردان کې ژوند کړی دی، زه به دا ووایم اورېدونکو ته که نه. د مردان په شیخ ملتون ټاون کې ما ژوند کړی دی. د خپل ژوند تقریبا زه به دا ووایم چې 2-3 کاله ما په دغه ټاونشپ کې تیر کړي دي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په پېښور کې مې ژوند کړی دی، په صوابۍ کې مې ژوند کړی دی، په یو شمېر ښارونو کې د پاکستان ما او د خیبر پښتونخوا ژوند کړی دی. نو دغلته زه خبر یم د دغه سیمې نه. او که څه هم زه مطلب مونږ په خپله چې کوم دی دغلته پیدا شوي یو، دغلته هم خړپوس یې کړي دي، تعلیم هم کړی دی. نو که زه دا تپوس وکړم چم گاونډ اکثر چې به چم گاونډ ما سره ډېر الله دې د هغوی ډېر زیات عزت وکړي او ډېره مننه. ما سره ډېر زیات ښه دي. چې کوم ځای پاتې کېږي ما زما ډېر عزت کوي، ما سره به لاړ وي، ما سره لکه چې زما څه پرابلم وي ما سره به لاړ وي، زما ډېر زیات عزت کوي. او کټوۍ سمسې په خپله کې که نه کټوۍ سمسې لپاره چې کوم دی نو خانسامه کوک دې ساتلی دی؟ جی کوک مې ساتلی دی، ما له خپل چل نه راځي په خپله. نه 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 اورېږه ته اوس ما خو یې که مونږ به درځو مثله و مس مردان چې کوم دی نو ښه مزېدار او اخلي هېڅ نه شي پخولی. چای پخولی شي که نه؟ چای به درله پاخه کړم ولې د چای چل راځي. چای چل درځي، صحیح ده. او په خوراک کې دې خوښ سي څه خورې؟ څه ته ریړک ډېر کېږي؟ څنګه خوراک کې زما فرش سبزي زما خوښوي، تازه سبزي. ښه مچھلي میان مې خوښوي ښه تازه، او د ګډ غوښه مې خوښوي، باربیکیو. او باربیکیو کوې که نه؟ جی او کوم. زه اکثر زما د چرسي ته زما هلته خورم پېښور کې. پېښور کې ځینې خواجه سرا چې کوم دي نو هغوی خو لکه انسان چې کوم دی نو د خو ما وړاندې مو چې ورکړې د الله دي که نه، چاله ډېره ورکړي، چاله لږه ورکړي، چاله پې مال ډېر ورکړي، چاله مال چاله حسن ډېر ورکړي، چاله رنګ ښه ورکړي که نه، چاله پیسه ورکړي وي. او دا په محنت باندې هم ده. سړی چې محنت کوي، مس مردان محنت کوي. محنت دا دی چې هغه ځي پروګرامونو له ځي. پهله خو به چا خبره وي پهله به د ځان غوښې وخوري، بیا به د ښکار غوښې وخوري. مطلب محنت پکې، محنت شرط دی. نو محنت نه بغیر نه کېږي. ځینې خواجه سره که زه ووایم هغوی فاینانشلي مالي لحاظ سره کمزوري وي، چې مس مردان ته ګوري چې دې سره پیسې دي او دغه شان د مالداره ده، چرسي له ځي د هغه نه تکې هم خوري، میان هم خوري، نوښار ته ځي، رشکې ته ځي که نه. دغه ځینو کې میان میلاوېږي، دغه تپوس کومه که نه. یا نوښار ته لاړ شي هلته میان وخوري، یا چې کوم دی سره دریاب ته لاړ شي هلته میان وخوري. نو حسد خو دنه نه کوي، سوځي خو نه وي چې دې سره دا پیسې ولیدي. نو بس خامخا جلسي خو ده، جلسي خو په هر فیلډ کې شته. نو بس داسې ملګري چې په جلسي کې کوم مخامخ خو ماته نه ځایږي، خو بس په شا باندې به خامخا جلسي. صحیح. او الله دې هغوی له عمر کې مرسته کوې هغوی سره مرسته کوې؟ او بالکل په موجوده وخت کې 2019 د اګست میاشت ده، د اګست میاشتې 18 نیټه ده که نه، او د خالي ورځ ده. په موجوده وخت کې ته چې ګورې وینې د خواجه سراو په خیبر پښتونخوا کې چیلنجونه څه دي، مشکلات څه دي په دې وخت کې، زیات غټ مسلې څه دي دې وخت کې، کومې ته چې د حکومت پاملرنه پکار ده؟ جی پهله مشکلات خو زموږ خواجه سرات دا دي چې د کور طرف نه ډېر زیات مشکلات دي که نه، د کور طرف نه پهله خو دا دي. د کور د طرفه مشکلات دي، کور طرف نه ډېر زیات مشکلات دي. بیا چې هغوی راوځي بیا ورپسې د بهر د خلکو ډېر مشکلات دي، دا خبره ده. بیا د خلکو لخوا څه چیلنجونه وي، د کور لخوا څه دا ووایه د اورېدونکو ته. ګوره نن دا وخت دی مس مردان، دې وخت کې تا ته ګوره چې کوم دی نو 200 خلک ناست دي، 200 تا ګوري په یو ځای باندې، 200 خلک تا دې وخت کې ګوري. او د هغې نه علاوه ډېر خلک لاړل، ډېر خلک رالل او دا پروګرام ګوري دې وخت کې. موجوده وخت کې تا چې کوم خلک تا ګوري هغې ته ووایه چې زه یو انسان یم، د غوښې جوړ یم، د ګټې نیم جوړ. ووایه څه مشکلات دي، د کور لخوا څه مشکلات دي، د خلکو لخوا څه مشکلات دي.
لکه اوس زمونږ دلته داسې خواجه سراو چې هغوی اوس نوي نوي راوتي ماشومان وو نو هغوی پلار لکه مړه کړل ویې ویشتل که نه ولې وویشتل؟ چې لکه دا تاسو ولې ډانس کوئ او ته ولې دا خواجه سرا پیدا شوي او سم هلک ولې نه نو هغه خو د هغه په لاس کې نه وه خدای پاک پیدا کړی و ماشوم و دغه نو هغوی خپل پلار لکه مړه کړل په دې وجه چې دی خواجه سرا ولې پیدا شوی دی اوس په دې 2019 کې نو پهله خو د کور زیات مشکلات دي که نه په نوښار کې اوس رستو کې یوه پېښه شوې وه بالکل خپل پلار لګېدلی و چې خپل بچي یې وجلي و په دې وجه نو داسې جي او بالکل نو دا خو نه دي کول پکار چې اوس لکه انسان خدای پاک د انسان پیدا کړی دی ته ولې ځکه ته داسې کې چې ته ولا وجنې بس پرېږدي دا خپل لایف دی دا هر څه کوي بس پرېږدي دا کوي دي څنګه چې یو کور کې هلک پیدا شي او څنګه یو کور کې یو جینۍ پیدا شي نو دغه شانتې د خواجه سرا هم او که پرې دې نه بار نو لکه خلک په هغه باندې پوهېږي په سبا خبره باندې پوهېږي پښتو ملک دی او نو خاص کر پښتانه خو بد ګڼي په دې باندې نو خلک یې خیر پوهېږي په دغه باندې چې او ته انسان زمونږ زوی زمونږ بچی زمونږ ورور او دا کار غلط دی مه کوئ په سړی خلک به سم پوهېږي که نه صحیح خلک یې صحیح پوهېږي په خبره یې پوهېږي ورته ووایي خو دې ځای کې مس مردان زه دې ځای کې یو تپوس کول غواړم ډېر خلک داسې وایي اوس غوږ کېږده زما دې خبرې ته لږ غوږ کېږدئ تاسو او زه که دې سره تاسو اتفاق لرئ په دې باندې به تاسو نه هم تپوس کوم ډېر خلک وایي چې مس مردان ګډېږي ولې ډېر خلک وایي چې مس مردان چې کوم دی نو په ویډیو کې ولې راځي ډېر خلک وایي چې دې سبق ولې نه وایي دې نور روزګارونه ولې نه کوي نو په دغه کې زما او ستا د دغه ټولنې په دې کې غټ رول دی په دې کې غټ رول ځکه دی چې ما مس مردان دې ته مجبوره کړې ده چې هغه سکولونه وایي ما مس مردان دې ته ما نه زما مطلب دا دی چې د ټولنې مونږ دې ته مجبوره کړې که دا مس مردان سکول ته ځي نو که دا مس مردان سکول ته ځي نو په لاره کې خلک تنګوي که دا مس مردان کالج ته ځي نو په لاره کې خلک تنګوي که دا مس مردان سودا له ځي نو په لاره کې خلک تنګوي نو د هغې نه دوی مجبوره شي چې دوی د ټولنې نه پناه غواړي چې د دې لومبې د کور کې دي اکسپټیبل نه دي خپل مور پلار ته ځکه چې مور پلار ته نه دي منظور ځکه چې هغې وایي چې نه موږ ته دا ماشوم نه دی پکار ځکه نو په کور کې ورسره وهل ټکول کوي ځکه چې دوی د دې شکل و صورت خو د هلکانو په شانتې وي خو د دې دننه زړه د دې ذهن د جینکو دی داسې ده نو کله چې دوی جینکې وي نو دوی لپسټیک هم لګوي دی په میک اپ هم کوي نو په هغې باندې مور پلار ټکوي جی عام خلک عام هلکان خو لکه لپسټیک نشي لګولی لیډیز کپړې نشي اچولی بس دا خو دننه زمونږ اوس هغه به خدای خبر وي چې مونږ دننه څه دي څه نه دي زمونږ روح د جینکو دی او که څه مسله ده په دې باندې خو لکه دا شکل بالکل تاسو هم دغه خبره وړاندې بوزم نو همدغه مې خبره کول غوښتل چې کوم نه کوم پالیټیشن یم نه د سکول استاد یم او نه چې کوم نه نو یو خبریال یم خو کوم فیکټس اینډ فیګرز دي کوم معلومات دي نه به تاسو شریکوم او هغه دا چې هغه مونږ دوی دې ته مجبوره کړي دي دوی مونږ د ټولنې نه بیله کړي دي دا زه عام ولس ته وایم عام خلکو ته وایم ځکه چې دوی مونږ تنګو دي په ټولنه کې وخت نشي تېرولی ټولنه کې پریدونه چې دوی نور روزګارونه وکړي نور کارونه وکړي نو بیا دوی مجبوره شي چې همدغه یو اړخ ته زور کوي یا ډانس ته او یا ځینې خلک چې کم دی نو د خپلو مفادو دپاره استعمالي د خپل د انسان دننه چې کم زناور دی هغه زناور په وجلو لپاره هغه چې کم دی نو هغې دپاره هغه دغه دپاره استعمالي داسې ده بالکل دغه ښه صحیح که دغه رویه د خلکو چینج شي نو تاسو څه کولی شئ مس مردان څه کولی شي جی دا د خلکو اوس خو زه داسې ځای ته راځېدلی یم چې هغه وخت واپس ما نه نشي راتلی که نه کوم وخت چې ما نه تللی دی جی او دا نن نور چې کوم دي لکه زه خلکو ته میسیج ورکوم کوم خواجه سره چې چاکر پیدا شوي دي هغه خلکو ته میسیج ورکوم چې خپل بچي د کوره بالکل لکه بارې مه پرېږدئ خپله مینه محبت سره کوئ نو هغوی به کور بالکل نه پرېږدي کور ته چې مشکلات دي خامخا بار پرېږدي بیا چې بار د عوامو ته زه وایم چې عوام لکه هڅه خواجه سره ویني که ماشوم وي ورپسې نه دي ورپسې ډرامې کوي نه دي ورپسې خاندي چې وایي دا خواجه سره دی وایي دا کوږ ګرځي او دا خو جنریټور دی او دا دي هغه دي او دا خبرې چې دا ورپسې بار عوام نه کوي نو هغه بالکل د هغه زړه به نه ماتېږي چې دا خبرې خامخا شروع شي د هغه زړه مات شي نو هغه وایي چې بس دا څنګه دنیا ده بس هغه خامخا خواجه سراو له راشي هلته کې بس ډانس مجبوره شي ډانس کوي نو هغه دنیا هغه پرېږدي
صحیح هغه دنیا هغه بیا اها صرف دغه دانس وسیله شي بیا دانس کاروبار شي هغه بیا دانس کوي او چې بس دا دنیا خو د هغه مایند بس بالکل چین شي ماشوموال نه دا هغه دماغ دلته راشي هغه بیا واپس شي هغه ځینو هغه بیا ډېر ټایم پې اخلي ډېر ټایم پې لګي او چې هغه معاشره کې دا څه دغه شي هغه یې قبول کړي نو بیا یې څه هم نشته چې هغوی سره مینه محبت کوي که عام ولس شه کورونه خویندې شو که پلار شه که مور شوه نه بیا بار نه راوځي هغوی چې هغه ماته مینه ملاویږي په کور کې بار د خلکو طرف نه نو زه ولې داسې کار وکړم ولې داسې لاړ شم بهر لاړ شم داسې غلط کار وکړم دا یوازې د خواجه سراو خبر نه داسې د هم ماشوم کوم چې نارمل پیدا شي نارمل نه زما مطلب دا چې هلک وي یا جینۍ وي هغه هم پیدا شوي او هغه سره په کور کې مینه نه کېږي هر ماشوم د مینې غېږه لټوي هغه سره چې کور کې مینه نه کېږي نو هغه بیا به هر ځان له د مینې ځایونه ګوري چېرته چې هغه خپل سر کېښودی شي خپله هغه ته چې کوم دی نو همدغه چل د خواجه سراو سره هم کېږي هغوی دغه شانتي وي خو د عام هلکانو کې کم وي او خواجه سراو کې لږ ډېر وي خواجه سرا څوک خو نه قبلوي که نه خواجه سرا څوک نه قبلوي او بیا همدغه خواجه سرا وي چې څوک یې د خپلو مفاد دپاره استعمال کړي څوک یې غلط استعمال کړي او بیا د دوی سره د تعلیم نه محرومه پاتې شي صوبیا پیژنې صوبیا خان جی او زموږ ښه فرینډ دی هغه هم ما انټرویو لپاره راغلی صوبیا جرنالیسټه ده او هغه په خپل کور کې ژوند کوي او وایي چې ما بی اې کړی ده 14مه پورې سبق مې ویلی نورو سبق هم وایي او د یو ریډیو سره کار کوي زه فکر کوم د TNN سره کار کوي ټرایبل نیوز نیټورک سره کار کوي او یو شمېر نور ریډیوګانو سره هم کار کوي داسې ده که نه جی او بالکل داسې څه چې هغې ته د کور مرسته حاصله ده هغې ته مور او پلار هغه کور کې پاتې کېږي که نه نو هغه اوس د کور مور او پلار مینه سره وروڼو خویندو نو هغه څنګه اوس سیف دی که هغه ډانس نه کوي بس کور ته خو ځي راځي که نه کور کې وي هغه یې قبول کړی دی چې هر څنګه زموږ بچی زموږ سره وي هغه یې قبول کړی دی هغه یې سره وي دې ځای کې یو بل تپوس کول غواړم مس مردان کیدای شي پوښتنه لږه غوندې سخته وي کیدای شي ستاسو ځینې خواځجا سره ویل کېږي چې هغوی د خلکو کورونه روان کړل دا رښتیا دي څنګه کورونه روان کړل مطلب دا دی چې هغوی ځینې خواجه سره دومره ښکلي دي لکه ستا په شانتې چې تا یادي دغه شانتې لکه چې مس مردان په شانتې ښکلي دي نو هغوی باندې د ځینې هلکانو یې خپلې زنانه پرېښودې خپلې کور کې ښځې پرېښودې خواجه سراو لزي ځینې خلکو چې کوم دی نو خپلو مالونه ولوټل په هغې باندې خرڅ کړل دا خبره رښتیا ده حقیقت لري جی دا خبره خو به څه رښتیا وي څه به دروغ وي دا خو ملک چې خپل زړه خوښه ده که نه هر څه د زړه په خوښه باندې کېږي او چې بالکل د زړه په خوښه او کوم جی تاسو خبره وکړئ وبخئ جی او د زړه په خوښه باندې کېږي چې چا تاسو خوښ شي خو لکه فلحال زموږ طرف نه خو داسې نشته او څه خپل ځان کې دي که نه چې ته څنګه ماحول څنګه ساتي هغه شان به ته روان یې خو چې ته بس لکه شته پکې داسې کسان پکې جي بالکل شته چې کورونه پکې روان شوي دي او کېږي خو هر څه خپل ځان کې دي که نه چې څوک ځان سیف ساتي او کوشش کوي چې زما د طرف نه چاته نقصان ونه رسي نو هغه بچ پاتې شي او چې څوک داسې سوچ د چا نه وي نو خامخا کېږي داسې بالکل کېږي صحیح بالکل تاسو وایي چې تاسو هم منئ چې هر څنګه عام خلک هم چې کوم دی نه که وګورو نو هغې کې هم ډېر خلک دي ډېر ښه په مردان کې ویل کېږي چې بیا په مردان بیا ورسره خواوشا سیمو کې چې داسې چې کوم دی نو په پښتنو سیمو کې چې داسې شتمن تن وي لږ غونته مال وي ورسره لږې پیسې ورسره پسې خلک سوال جواب هم کوي پیسې راولېږه داسې دا د پولیس راپورونه هم وایي پولیس پخپله وایي چې په دې لړ کې دوی عملیات کوي او خلک چې کوم دی نو نیولي دي ګرفتاره کړي دي که نه نو آیا تاسو سره هم دغه ډیمانډونه کېږي چې پیسې راکا یا پیسې راکا یا چې کوم تنګول دغه حساب سره وي که نه وي نه ما ته خو لا چا څه نه دي ویلي هسې که چا ته څه ووایي نو پیسې به ورکړې که څه به کوې جنګ به کوې حکومت شته که نن سبا خو ماشاءالله پاکستان حکومت ډېر ښه شوی دی او حکومت شته هغوی به ترې بیا تپوس کوي که نه چې په څه وجه باندې او داسې زما خپل ملګري هم شته هغوی به ترې وکړي تپوس ملګري شته مضبوط دي مطلب خبرې په خبرو باندې ختمېږي که نه او قانون شته دی تاسو وایئ او بیا د قانون نه پس چې کوم دی نو بیا نور لارې هم شته تاسو وایئ ښه خو قانون تاسو وایئ چې قانون یې ښه صحیح خلک وایي چې مونږ خو دې ویډیوګانې ګورو مونږ ورته میسیجونه هم کوو او مونږ ته جواب نه راکوي مس مردان وي مونږ له جواب نه راکوي رښتیا داسې ده جواب نه ورکوي ټایم نشته نو بالکل ځکه چې تاسو ته پته هم ده او مینهوال ته هم پته ده چې ډېر زیات
میسجونه دغه مې نه کې پته بالکل نه لګي په دې مینوال بالکل نه خبر کیږي زه لکه سوري کوم په دې دا خو صحیح دی څومره فالوور دي څومره فینس دي په فیسبوک باندې یا په ټیک ټاک باندې څومره خلک دي فالو کوي دغه شمیرې دي کنه دغه شمیرې دي کتلې دي جی یو خو پکې زم دې فالو کوم ها ویورز خو زما په ویډیوز باندې لکه په میلیون باندې راځي او ډیر زیات دي نه مې شمار دي ته زیات ویډیوګانې په سبانه په فیسبوک کې که په سبانه زه ګورم چې ستا یو ویډیو رو باسم ما خپل اوریدونکو ته ستا اجازه وي او خیمه ته جی بالکل زما ما په ټیک ټاک باندې ډیر زیات ویډیوز دي زما او زما پیج د مس مردان هغه نه زلای او راځم هي کې زما ټول ویډیوګانې او مس مردان داري مونږ لایک کړم دې مونږ وګورم مونږ خدا غزنه تللی دي مس مردان چې ما هم ته بلا میسجونه کړو مال دې جواب نه راکاو او کنه ما غو تر مرکه ده پاره کول چې مې مونږ سره انټرویو وکي او خلک دې او ویني ناغه تاسو ته ډیر زیات میسجونه مې نه کې پته بالکل نه لګي ستاره ګډا د ډانس ویډیوګانې هم پکې شته خو زه تاسو چې کم تاسو غ سټایل کې ګرځه کنه او دا جامې ډېرې مزیدارې چولیدارې چتا غستې دا ګوره مس مردان دا اوس مې چولې نه اوس نه دی کې تا یو ویډیو تصویر دی باسل دی وی زماره طرف ټول اهل وطن ته ازادي مبارک وي د ازادي او 14 اگست گرین ډریس او په دا خو ډېر ګران دي په دا جامو دا خو ډېر خرچه کېته او ډېر خلکو کتلې دي دا یو زر په کامنټس دي لز در خلکو لایک کړل دي نه دا خو ډېر زیات مشهور او ډېر ښه ورګه تاسو یو ویډیو رو باسم کوم چې تاسو کړی نه قرباني غوخم پکې کټ کې دا ګوره ویډیو خراب قرباني دې کړه وا جی ها بالکل څه دې حلال کړو ما چې نو جوټه مې حلال کړی ها په خپل دې حلال کړو دا اوس کو د اختر غوخه دا ته زه خول نشم په دې تستغه کې ځکه چې هغه ویني او دا شې موږ نشو او یوسف جان سره دې انټرویو کړل وستر کې دې چاته دی هغه ویډیو دې کتل هغه مې کتلې ده وستر کې دې چاته دی دلته راغلی امریکا ته ما ته تاسو کوم یوسف جان لاله مستر کې دې چاته دی کنه نو مې هغه شاټ را وی کیمرامین ته دی کنه اورګه دا ویډیو ستاله کوم دا خپل اوریدونکو ورګه وزل بیا یو ځل دا غوړې دا یو څو ویډیوګانې نور خو دل غواړم تاسو مس مردان تاسو په اجازه باندې تاسو په اجازه باندې تاسو چې کوم ورکړي مس مردان اینڈ فرند دا والا دا خو چې څنګه ستا ویډیو ختم شي لایو را روانه شي دا انټرویو دې په خپل پیج باندې شیر کړی دا اوسنۍ مرکه دې شیر کړی په خپل پیج باندې نه دا خو مې نه شیر کړی دا به ته دولې بعد کې شیر تاسو خپل کیمرا ټیک کې مس مردان بیا خبرې کو نورې یو څو منټه نور تاسو اخلم بیا تاسو اجازه زه تاسو دا اوس یو ویډیو بل خیمه ده مس مردان تاسو خپل کیمرا ټیک کې خیر نه ټیک بالکل تاسو ټیک کې خیر لا ټیک نه را اوس ټیک نه هغه شانتي ده خیر تاسو ټیک شي به تاسو وایم تاسو ټیک کې برابر کې زه تا وایم دا موبایل لوچت کې خیر دی ټیک کې نه بیا دغه اوکې تر هغې به زه دا د مس مردان ویډیوګانې تاسو ته نور تاسو کتلی چې د مس مردان په پیج باندې پرتی دي تر څو پورې چې موږ سره مس مردان دوباره ملګري کېږي د هغې اصل کې موبایل وخوځېدو نو هغه پکې دا مسله هم پکې وي که نه بیا سمات ګډ وطن دی او لګیا وي جوړوم یې که نه نو کیسې پکې شته کله د انټرنیټ مسله وي کله د بجلۍ مسله وي او مس مردان تاسو موږ سره یې مس مردان
جی ها بالکل. تاسو خپل کیمرا کولو کړئ بس تاسو 2 منټه نور اخلم بیا هغه نه پس تاسو مونږ اجازه درکو خیر دی ډیر وخت مې تاسو کیمرا زما اوس صحیح شو کیمرا زما کیمرا ستا بنده ده مس مردان دی وخت اوس ټیک شو. نه تاسو دوباره کال ملاوم خیر دی خبره نه زه خپل اوریدونکو دم چې را سره مل پاتې شم مس مردان ته دوباره کال ملاو خو او تر څو چې موږ سره مس مردان راځي نو مس مردان تاسو مس مردان په نوم باندې پیج هم دی او وی پرفارمینګ آرټس کنه نو څو پورې موږ سره مس مردان راځي دا غي پورې به مونږه مس مردان خپل سکرین د برابرۍ بالکل اوس ټیک شو اوس بالکل ټیک شو بالکل مس مردان ټیک شو خلک دې پته مې دی چې مس مردان چرته را لړه نه او چرته پروګرامونه لکم کم ځای پورې پروګرامونه ته ځای جی زه خو ټول کې پنجاب پورې ټول پاکستان کې ګرځېدلم بالکل یو کوټه نه پاتې ده ها کوټه نه پاتې ده کوټه نه تلې نور ټول کراچي کوټه نه پاتې نور ټول ځای د ګرځېدلم ارزه ده تلې ارزه کې چې کم نه تاسو ګرځېدلی او ارزه کې تاسو چې کم نه خپل پروګرامونه کړی دي صحیح سم ده ها او زیاته مینه ته کم ځای ملو شوی ده کم ځای خلک ته زیاته مینه درکې جی ډیر ټول چې چرته تلم شکر الحمدلله مات خلکو ډیر عزت را کړی دی ډیر زیات او زه د شول سوات فلم سوات ته نو د سوات خلکو ډیر زیات مال مینه را کړ ډیر شکریا زاده کوم د سوات د خلکو ها سوات او ډیر صحیح او مس مردان خلک دا موي مس مردان ډیر خوږ आवाज دی سندره موي رښتیا دا رښتیا دي زما आवाज خدای زما आवाज بالکل نه دی خسته आवाज ته چې आवाज سندره پې نشي وایلی صحیح او دا ډانس کول دا غډا کول دا آسان کار دی که ګران کار دی هر سړی کولی شي کنه دا ډیر زیات ګران کار دی ډیر زیات آسان کار نه چې پروګرام لاله شي اوس سواد ته پروګرام ته تلې وچراله نو بیا سور ورځې آرام کو چې خړې خپې خوږي او کم تکلیف ته کم ځای کې خو کې زیاتو په سر د دردو څه جی زه خو دغه د زما خو پیل داسې زاده چې ما داسې لکه ډیر زیات زنستر زما سټیم نامې صحیح ده خاص ټیم نه جوړه شوی ده مطلب دا چې تکلیف دته نه وي مشکلات دته نه وي عادت شوی صحیح او د خپل چې ډایټ ساتلو د خپل خوراک ته چې ګډوم خورم مېم خورم تازه سبزی مې خوخي اکثر جنکه خو چې کم نه د خپل ځان ډیر خیال ساتي او غوي چې غټ نشو کنه تم داسې کې کنه جینا زما جسم چې دین زه د ورکوال نه داس ما سمارټ جسم دی او زه ورزش کوم بسره وسره صحیح مردان کې هډه خله بالکل نه کی مردان کې هډه خله خوراکونه ملاويږي لکه مثال په توګه د مردان کې پالوده ملاويږي خپل دا مردان کې چې کم دین و سره خوا کې اسی وتا رشکې دا رشکې نه الته کې جامع الته ارزانه ملاويږي دا څه کنه رشکې کې جی بالکل مردان کې ډېر خپل کانی ملاوي او د اسی وته کړایانی دی بیا دغه کباب والا کباب مشهور مردان کې مشهور دا دي چې دلته کې بینک روډ دی پاغي باندې د سیدولي وخه د سپینا د چيلي هغه د ډېر زیات خلک راځي کیفي کې نه خبر نه ولا خلک دلته راځي او مردان کې پیړې ډېری مشهور دي د مردان پیړې ډېری مشهور دي پیړو بارا کې د ذکرونه کو د مردان او پیړې مشهور دي مردان پیړې مشهور دي ها ته ځان لاخلي اختر کې دغسته وي او ډېر خواږه زما ډېر او اختر کې کور ته تلې وې کنه وې تلې مور ته تلې او کور کې خپل فیملی سره و ها فیملی سره او کور کې قرباني هلته کړو کله ته مردان کې کړو خپل کور کې کړو نو موږ له خو د قرباني غوښرونه لګل مس مردان ترې زیات لري کنه امریکا کې نه څنګه درولې ځکه خو ته مونږ وایو چې دلته ته خاصه ده ها او تاسو قرباني کړی ولته مونږ خو دلته کړو قرباني ستا برخه قرباني غوښه میخې ده بدل در لګم الته موسم یخ دی موسم هم یخ دی بجلی هم نزي او بجلی دي دغلته خو بجلی هم زی کنه دلته خو اوس په لحال بجلی کنټرول شوی ده زی ډیر مردان کې صحیح ګوره یو کس پکې لیکلي دی چې د مس مردان کې کباب خوخي زبه ولا کباب مو اخلم وي د رشکې نه بوله کباب درولېګم بالکل کباب خوخ او بازارینه کورن هغه د قرباني بغوخ
ها صحیح سمه ده صحیح. نو د ځینې بالکل د پروګرام وخت هم سرته رسېدلی دی مس مردان، او زه به خپلو اورېدونکو لیدونکو ته ویم که دا مرکه تاسو دوباره د سره اورېدل غواړئ، ټولې پوښتنې چې ما ترې وکړلې د مس مردان نه. مس مردان د خیبر پښتونخوا مردان سره تعلق ساتي که نه. نو او ډېر زیات کامنټونه ستاسو دپاره را روان دي، ډېر زیات تپوسونه دي، ډېرې زیاتې ستاینې دي که نه. دا یو واده پروګرام ته چې لاړه شي نو څومره روپۍ دا تپوس نه کوي. ښه بیا ما دغه تپوس هم کړو، هغې تاسو جواب هم ویلې چې اخو هغو چې سړی ډاکټر له هم لړ شي نو سړي ته وګوري چې پیسې بیا د هغه حساب سره پې اخلي که نه، چې څومره مالدار دی څومره صحیح سمه ده. نو پتلو تلو کې به څه ویل غواړې مس مردان؟ پتلو تلو کې به ستا خلکو ته ریکویسټ څه وي، خواست به دې څه وي؟ جی زه خپل کتونکو ته دا خپل مینوال ته چې ډېره شکریه او ډېره مننه، او د ځان خیال ساتئ چې چېرته مو یئ، او ډېره شکریه ادا کوم چې زما مینوال دي او ما سره دومره مینه کوي. چې ستا مینوال دي او تا سره دومره مینه کوي. ښه او نه اجدا کم خواجه سره ګیلې کوي چې مونږ تنګولي کېږو، مونږ وجلي کېږو، مونږ وهلي کېږو، مونږ باندې تشدد کېږي، د هغې په اړه به خلکو ته څه ویل غواړئ چې هغې سره څنګه رویه څنګه سلوک وشي؟ لکه خواجه سره ته زما دا میسج دی چې زه هرې ویډیو کې هرې انټرویو کې زه ویم خواجه سره دا میسج دی چې لکه خپل ځان په خپله صحیح کړي، نو تاسو ته بالکل مشکلات هم نه وي، نه به د پولیس طرف نه وي، نه به د عوام له طرف نه وي. چې خپله خراب وي او خپله دغه وي نو خامخا تا به هم پولیس تنګوي، هم به د عوام تنګوي. صحیح سمه ده. خپل ځان تاسو خپله ماحول، او بیا خو خاص کر کې پی کې خواجه سره کې پی کې چې کوم خواجه سره دي زموږ ملګري دي، هغوی دپاره دا میسج دی چې لکه دا خو پښتنو ملک د پښتنو ملک دی، بیا کې پی کې بیا د پښتنو ملک دی، پښتانه به کې پاتې کېږي. نو تاسو داسې لکه عیاشي مه کوئ، داسې دغه مه خوروئ چې ماحول ته بیا نقصان رسي، عوامو ته نقصان رسي، ټولنه کې ګډوډۍ ورسره راځي. هغه یو کس لیکلی دی محمد نعیم محمدي دی، وي د دې پروګرام څه مطلب؟ د دې پروګرام مطلب دا دی چې دا هم انسانان دي، موږ یو شانتي پیدا شو. دا خو پروګرام مقصد دغه دی. پروګرامونه خو موږ هر قسم کوو، خو دلته په دې دنیا کې خو ډېر خلک وو چې ډېرو خلکو په دې دنیا کې څه مطلب نشته، هسې راغلي ژوند تېروي او وي د ژوند خلک د دې خلکو خو دا خلک خو کامیابېږي نه که نه، چې داسې رنګه خبرې کوي، داسې رنګه خبرې کوي، داسې خلکو پسې دغه کوي، نو په دې باندې خدای پاک دې کامیابۍ نه په مخکې ځي، وروسته پاتې شي. نو د ده دغه وایي چې دې پروګرام مطلب دا دی چې خواجه سرا هم زموږ د ټولنې برخه دي، دې سره هم سلوک وسیو شي. ځینې خلک د خواجه سراو نه ګیلې لري، نو په عامو انسانانو کې، عامو انسانان زما مطلب دا دی کوم چې روغ دي، ملکان جینکۍ پیدا شوي، نو هغوی کې هم خو بد خلک وي، په دې کې هم خو بد خلک دي. دا هم انسانان دي، دوی هم د غوښې زړه لري او د غوښې وجود لري، داسې څه مسله نشته دي. نو د دې پروګرام مقصد دا و چې دوی د ژوند نه هم تاسو خبر شي. او مس مردان ځان له یو نوم جوړ کړی شي د سټار په انګریزي کې کوته ووایي، نو هغې خلک یې فالو کوي، خوښوي یې، د هغې پروګرامونه ګوري. نو دغه حساب سره دغه د پروګرام مقصد چې تاسو دا خبره چې لکه زموږ دا خبره هم ده چې لکه زموږ خواجه سراو پسې لکه څوک وخاندي یا ورپسې څوک ډرامو کوي، نو خدای پاک هغوی کره 10 کاله پس پیدا کوي، خو خواجه سرا هغوی کره پیدا کېږي. دا خبره دې دا خلک یاد وساتي. یو ځل بیا ووایه چې لکه زما دا خبره ده چې لکه زموږ خواجه سراو پسې څوک وخاندي یا ورپسې څوک ډرامو کوي، دا صحیح خبره زه کوم. لکه ما ټول دې پیل کې ما هر څه وکتل، هر څه ما ولیدل، رنګارنګ خلک ما ولیدل، هر څه مې وکتل چې زموږ خواجه سراو پسې چا خاندلي دي یا ورپسې چا ډرامه کړې ده یا ورپسې چا سپک کتلي دي. نو هغه خواجه سرا خدای پاک هغوی کره 10 کاله پس پیدا، 20 کاله پس پیدا کوي، 15 کاله پس پیدا کوي، او هغه خواجه سرا هغوی کره خامخا پیدا کېږي. او هغه خبره چې کوم دی نو موږ خو هغه کې اورېدلي چې دا خو لکه بالکل هغه خبر وي چې د هزار نه چا بازار موندلی نه دی که نه. نو چې ته څنګه سوچ کې، څنګه بل سړي ته په سپک نظر ګورې، نه سبا په دې دنیا د خلکو نه وځي که نه، په دې دنیا ته نه وځي. دا نه چې کوم دی نو زه دا وایم چې خواجه سرا کېدل څه بده خبره ده یا چې کوم دی نو دا د الله تعالی د طرفه دي، دغه ورته وایو، او دا هم د ټولنې برخه دي، دا د ټولنې برخه ګڼل پکار دي. که دې مونږ او تاسو پرېږدو، مونږ یې نه تنګوو، مونږ ورسره چې کوم دی نو سم سلوک کوو، نو دوی به هم تعلیمونه وکړي، دوی به هم سبقونه ووایي، دوی به هم دوکانونه پرانځي، څوک به چې کوم دی نو خپل کاروبارونه به کوي، خپل روزګارونه به کوي، خپلې کیسې به کوي، خپل حساب سره به لګیا وي. خو که نه مونږ یې تنګو، نو دوی بیا دغه ټولنې نه ځان سایډ ته کول غواړي، دغه ټولنې برخه نه جوړېدل غواړي. کومه ټولنه کې چې مینه نه وي،
نو په خپل ځان له سوچ وکړه که تا سره خلک په یو علاقه کې تا سره مینه نه کېږي، تا سره چې کم دی نو خلک غم خادي نه کوي، تا ځان ته رانږدې کوي، نو ته په خپله هغه علاقه پرېږدې، ته به د هغه ځای نه ځې، هغه ځای ته به ځې کوم ځای کې چې ستا د سوچ خلک موجود وي، کوم ځای کې چې خلک تا ته مینه درکوي، احترام درکوي. داسې ده مس مردان؟ صحیح خبره، بالکل دا خبره ده. نو هم په دې به ختمه کړو. ډېره مننه کوم ستاسو ډیوې ته د وخت ورکولو، موږ سره د خبرو کولو. ستاسو ډېره مننه ستاسو چې موږ ته همدومره ټایم راکړ، زموږ پوښتنه مو وکړه، زموږ اواز خلکو ته ورسو. ډېر شکریه ستاسو ادا کوم. ډیوا ریډیو ډېره مننه، شکریه پوره ټیم. ډېره مننه ستاسو. ډیوه د ټولو پښتنو ډیوه ده، ډیوه کې د هر چا برخه ده، ډیوه به د هر چا غږ پورته کوي، که هغه خواجه سرا دي، که هغه نور خلک دي، او که هغه هر چا ته پکې پوره موقع ورکړې کېدلی کېږي، او هر سړی به راځي په دې باندې به خپل غږ پورته کوي تر څو پورې چې ډیوه بلیږي. نن دلته وکیل خان ناست دی، سبا به دلته وکیل خان په ځای بل تن ناست وي، هغه به هم داسې کوي. دا د ډیوې پالیسي ده، دا د ډیوې کار دی، او دا د ټولو خبریالانو د ټولو خبري ادارو کار دا دی چې هغوی نړۍ ته وښیي، د خلکو ستونزې وښیي، چارواکي راولي، افسران راولي او هغوی ته دا خبرې وکړي. ډېر خلک وایي چې د دې څه مقصد ده، د دې څه مقصد، موږ په دې کې یو. مثبته سوچ کول پکار دی، مثبته پاتې کېدل پکار دي. چې مثبته سوچ کوي نو خدای به مثبته درکوي. سوچ سم وي نو هغه خدای پاک کامیابوي، موږ مخکې به ځي. چې چا سوچ غلط وي دغه بیا خدای پاک وروسته ورځ به زموږ کې دننه کوي. بالکل او نو مخکې کېږي. دغه خدای پاک هم وایي چې تاسو مثبته سوچ کوئ، زه به درله په مثبت درکوم. ته چې څنګه سوچ کوې انسان له هغه شانتې میلاویږي، که د ښې سوچ کوې ښې به ته میلاویږي، که د بد سوچ کوې بد به میلاویږي. ډېره مننه کوم ستاسو مس مردان ډیوې ته د وخت ورکولو، موږ سره د خبرو کولو. یو جهان مننه، ښه ژوند، ښه وختونه ولرئ. د لوی الله په امان. قدرمنو اردوونکو، همدا وه د نن ورځې ډیوه ستوري خپرونه. تاسو د واشنګټن ډي سي نه کتله، د مس مردان خبرې اترې تاسو واورېدلې. مس مردان په مردان کې ژوند کوي او یو رقم د سوشل میډیا سټار ده، خلک یې فالو کوي، خلک یې خوښوي. د پروګرام مقصد هم دا و چې تاسو د دوی د ژوند نه خبر شئ. په ټولنه کې هر قسمه خلک وي، په ځینې خلک ښه وي، ځینې بد وي، په خواجه سراو کې هم ښه او بد کېدلی شي، خو ټول نشي خرابېدلی. نو یا ټول ښه کېدی هم نشي، دغه هم درته وایم. نو د پروګرام مقصد هم دغه و، باید چې موږ دغه خلکو له هم په خپلو ټولنه کې، په خپلو زړونو کې ورله ځای ورکړو، دوی د خپلې ټولنې برخه وګرځو. نو دوی به هم د ټولنې فعاله غړي وي او دوی به هم په ټولنه کې خپل رول لوبولی شي. دوی به په ټولنه کې د خپل ملک، د خپل علاقې، د خپل سیمې، د خپل هیواد د دغه په ګټه باندې کارول کېږي، یو کار ته به نه متوجه کېږي. که موږ دا سوچ وکړو په خپلو ګریوانونو کې وګورو چې یو خواجه سرا زیاتره ډانسونه ولیکي یا دغه شانتې خپل جسم ولې خرڅوي، نو دې کې دا سوچ هم کول پکار دی چې زما پکې څومره رول دی. هر یو انسان له دا سوچ کول پکار دي. که موږ دا سوچ وکړو دا ټولنه به بدله شي. زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت او فکر کوم چې دا خپرونه ستاسو په ګټه باندې پرېوځي. د لوی الله په امان.